ولکه ساده ګله خدای دې ښه که کنه دلته راشه دا چېرته یې دا کومل ته بیا ننوتې ما ته ښکاري چې بیا پبجي ګیم ته ناست یې ټوله ورځ دې پبجي شروع کړې ده وخت یې رانه دلته راشه او کنه چې روژه را روانه ده خیره سره سبا ته روژه ده وخت یې رانه زر راورسوه ځان سلام علیکم مورې ښه یې جوړه ښه ده کلاړي ده څه خبر ده مورې پبجي ته خو ناست نه وم خو تشناب کې ناست وم بېګا دې راباندې خامې ټینډۍ خوړلې دي اوس مې په خېټه درد دی پیچ نیولی یم مورې دا ته وې ساده ګوله سبا روژه را روانه ده او ته پیچ نیولې خو ټینډۍ به دې کمې خوړلې وې که نه تا خو ورته سم په 2 لاسو لګیا ولې او خوړل دي خو لږه خوره که نه خدای دې دا پاپړ غوږونه خاورې که خو خبره داسې ده که نه سبا روژه ده ورشه ملا صاحب ته ورشه او ورته ووایه چې په ما باندې روژې کېږي او که نه تا نه خو اوس غټ سړی جوړ شوی دی ماشاءالله نه مورې زه خو لا اوسه پورې وړوکی ماشوم یم خو د خیر ستا خبره اوس ځمکې ته نه غورځوم چې زما مورې او که نه ډېر زیاته راباندې ګرانې زه ځم چې ملا صاحب نه پوښتنه وکړم چې په ما روژې کېږي او که نه قدم را واخله نسې د ساده ګله بچې ورځه په مخه دې ښه شه خو زر واپس کور ته راشه ښه او که نه له خوبه مې ورته وکړه چې بېګا ته دې بیا پیشلمي ته راوچت کړم چې لږ خوراک وکړي او که نه لکه د مار غوندې زه ورځه په خیر ورشې ځه السلام علیکم قاري صاحب خو یې جوړې خیره کلاړي ده وخت سادي ښه تېرېږي څنګه یې وعلیکم السلام ساده ګله بچې په خیر هغې په خیر څنګه یې څنګه چلې لارې دې راغلته کړې او دوی خوا راغلې خیر خو به یې که نه قاري صاحب خبره داسې ده که نه چې زه درپسې جومات ته درغلی وم خو جومات کې نه وي خلکو ویل خپل دوکان ته تللی دی نو زه درپسې دلته راغم ها وایه ساده ګله بچې ما سره دې څه کار دی قاري صاحب مور مې راته وویلې که نه وایي ورشه قاري صاحب نه پوښتنه وکړه چې په ما باندې روژې کېږي او که نه مور مې راته ویلې وایي ته غټ سړی اوس در باندې روژې کېږي خو هغې راته ویلي یو ځلې قاري صاحب نه پوښتنه وکړه چې په تا روژې کېږي او که نه نو زه راغلی یم قاري صاحب چې تا نه پوښتنه وکړم چې په ما روژې کېږي او که نه ښه ساده ګله دا خبره ده او ماشاءالله ته خو غټه لکې په تا باندې روژې کېږي ولې در باندې نه کېږي ماشاءالله غټه لکې ته ښه او که نه ښه مننه قاري صاحب زم چې مور ته ووایم چې په ما باندې روژې کېږي چې بېګا ته مې پیشلمي کې راوچت کړي د خیره سره صحیح ده ساده ګله زویه ځي خو ځي خو غټه لکې روژې باید ټولې ونیسي ښه او که نه چې یوه روژه م ونه خوري او ماښامي کې چې ډوډۍ خوړله نو ډوډۍ نه بعد چې ته د خیر سره کوم سوال کې نو هغه به الله قبلوي او که نه د روژې د برکته د خیره سره صحیح ده قاري صاحب انشاءالله تعالی روژې به نیسم د خیره سره ټولې صحیح ده او که نه د خدای په امان صحیح ده ساده ګله د خدای په امان او بله خبره دا ده چې تراوته خامخا راځه جومات ته او که نه ماسخوتن ټیم کې تراوته ګور راځه د روژې نیولو سره تراویح ډېرې مهمې دي او که نه زه ورځه ساده ګله انشاءالله که ماښامې شو ماښام ته به بیا تراویح کې ګورو د خدای په امان ولې نه قاري صاحب خامخا به درځم او که نه تراویح خو ډېر ښه شی دی او هلته مې ډېر زیات ملګري هم دي د خیره سره ښه زه درځم د خیره سره او تراویح مهمې دي بیا به هلته ګپ لګو قاري صاحب ولکه ساده ګله راوځه که نه د تراویح ټیم دی زه قاري صاحب یم هله زر راوځه چې تراویح ته دې بوځم ماشاءالله روژه خو به دې نیولې که نه هلکه راوځه د باندې مورې ته ورشه دا د باندې ګوره دا څوک راغلی دی ته وګوره ما ته څوک چغې وهي ما خو ډېره زیاته ډوډۍ وخوړله ډېرې زیاتې خراب کړې مې اوله روژه وه شکر دی چې په خیر تېره شوله ته ورشه وګوره د باندې څوک دی یا لکه ساده ګوله ورشه که نه قاري صاحب درته چغې وهي وایي راځه تراویح ته دې بوځم ورشه ورسره لاړ شه د باندې وروځه ښه دا خبره ده مورې دا دې اوس ورغمه ښه او که نه سلام علیکم قاري صاحب وعلیکم ساده ګله څنګه چلې راووتې د خیره سره زه چې زو د خیره تراویح ناوخته دې تراویح ته دې بوځم او دا راته ووایه چې روژه دې څنګه تېره شوله یاره قاري صاحب که رښتیا راباندې وې که نه روژه لږه سخته وله ډېره زیاته ګرمي وه خو خیر بیا مې ټینګه کړله او روژه مې ونیوله په خیر سره بس یوله روژه وه زما په ژوند کې او د خیر سره ښه خسته مې ونیوله خو خبره دې ده که نه قاري صاحب تا بېګا ما ته ویلي وه چې د روژه ماتې نه بعد هر سوال ته وکړې نو هغه قبلېږي او ساده ګله دا خبره خو ده چې د روژه مات نه بعد هر یو سوال وکړي که نه الله پاکې قبلوي او که نه د روژې په برکت سره انشاءالله ته رښتیا وې قاري صاحب او که نه ساده ګله خو خبره ده چې نه راځه تراویح به د خیر سره وکړو تراویح نه بعد به د خیر سره سوال وکړي صحیح ده صحیح ده قاري صاحب تراویح خو به د خیر سره وکړو خو خبره چې ده زه هم دا سوال به اوس وکړم صحیح ده ساده ګله زویه اوس یې وکړه او د تراویح مونځ نه بعد هم وکړه خبر نشته دی صحیح ده قاري صاحب اوس یې کومه یا الله ته ډېر زیات مهربانه ذات یا الله ډېر سخته روژه مې نن ونیوله او یوله روژه وه زما په ژوند کې یا الله پاکه ته زما دا سوال قبول کړي او سبا ته اختر کړي لکه مړه ځان والا که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو